السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم مستنه کړی د چې لور مې ډاکټره ده، د کردي سره واده کی زموږ نه د خوښه دا واده کی کردي سره واده څنګه دی. محترمه کردیان خو دا د عراق کردیان وي، نو خو شیعیګان دي. د اهل تشیع سره نکاح کول دا دوه صورته دي. یو هغه اهل تشیع دي چې کافران دي، چې هغه علي رضی الله عنه خدای بولي، یا بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها ته نسبت د زنا کوي، یا جبرائیل امین، یا داسې خبرې چې هغه سړی په کافر کیږي. یا شیخین مبارکانو ته رضی الله تعالی عنهما ابوبکر صدیق او عمر، دوی دوه تشکنځل کوي، له دو سره مطلق نکاح نه دروا، دو سره په صورت کې نکاح تړل امکان نه لري. او که نرمل شیعیګان وي، صرف حضرت علي صاحب بهتره بولي تر شیخینو، نو دا مبتدعين دي، د دې سره د ضرورت په وخت باندې نکاح وسي. دا چې تا لور ډاکټر هم ده او دا کردی غواړي، ورته ووایه پښتون د ځان دپاره منتخب کړه. او دا زه فکر کوم چې ژوند به دې بیا له دې کردي سره خراب کړي، ځکه هغه یو د وحشت په لباس کې دی. هغه ستا د ځوانۍ شپې به در سره ژوند دي، در سره خوند وي، بیا ستا په عزت کې به نه وي. او له بده مرغه زموږ پښتانه خو چې کمال پیدا کړي، بس خپل کمال نورو ته رسوي، مرې د بل مزدوران وي، نه د خپل ملک منفعت په سترګو کې، نه د خپل خلکو خدمت په سترګو کې. دا موږ چې هلاک یو دغه خدمت پردو ته کوو، د پردو په چوپړ کې موږ همیشه استعمالیږو. خلک چې کمال پیدا کړي راځغلي خپل ملک ته چې خدمت وکړي. زموږ د چې کمال پیدا کړي یا په کردانو نه نوځي یا په شیعیګانو نه نوځي. څوک عربان غواړي هغه نو بیا بل وخت طلاق ورکړي. چې ډېرې خوندې زما سره ستا عرب خاوندان دي، عربو سره ودونه کړي دي، اوس یې د سپو ژوند دی. په دعاوو ګزاره د مولوي صاحب ته دعاوې را وښیه، دی بل ژوند را سره کړي. نو ظالم لورې اول وار دې ولې غوښتې؟ تی خو دنیا او د دې هغه دنیا او شهوات و لذاتو ته وګورئ، آخرت غم خو نسته اوس د چا سره، هغه مو نو ژوند پسې خراب سي. دا خور ته ووایه چې یو پښتون وکړه، ښه متدین نیک سړی وکړه، آخرت سم که. دا دنیا ژوند دې ورته تېرېږي، که ټرمپ مېړه کې هم ورسره تېرېږي، یا بل اوباما سره واده وکړي هم تېرېږي، که د وشپانه سره وکړي هم تېرېږي. د خلکو خو اوس نه حقیقت ته انسان په کار ده، نه ماهیت ته انسان په کار دی، نه شرافت ته انسان په کار دی. بس چې روپۍ که په ټرمپ کې وي، که په ډرم کې وي، که په هر چا کې وي، باره هېڅ فرق بیا نه ورکوي. اصل کې د انسان شرافت په تقوا او په دیانت کې دی. نو کردیانو سره به دیانت له کومه وي؟ نو تاسو فکر وکړئ څه حال یې د کردیانو. خو په دا ټوله دنیا کې چې بد امني راوستلې د شیعیګانو په وجه باندې کافرانو راوستل، په هر ملک کې شیعیګان راپورته کړي، یا یې داعش راپورته کړي. داعش شیعیګان سره ورونه دي. راد المحتار جلد دوم صفحه 314 فصل فی المحرمات کتاب النکاح. او دغه رنګ رسائل ابن عابدین جلد اول صفحه 359. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مغفرته.